I can ride a bike. زه موټر سایکل چلولی شم. I can drive a car. زه موټر چلولی شم. I can speak English. زه انګلیش ویلی شم. معنا دا چې کین مونږه د خپل صلاحیت ښودلو دپاره استعمالوو. مثال زه وایم دا کولی شم، هغه کولی شم، نو د کولی شم یا کولی شي دپاره مونږه کین راوړو. زه انګلیش ویلی شم. I can speak English. زه خبرې کولی شم. I can talk. زه لوبه کولی شم. I can play. بل دی مونږ سره could. could مونږه په تیره شوې زمانه کې د صلاحیت ښودلو دپاره استعمالوو. لکه په تیره شوې زمانه کې زه وایم دا کار ما کولی شو، could به راوړم. لکه ما انګلیش ویلی شو. I could speak English. ما انګلیش لیکلی شو. I could write English. ما خط لوستلی شو. I could read a letter. ما خط لوستلی شو. معنا دا چې could په تیره شوې زمانه کې د یو کار صلاحیت ښودلو دپاره استعمالوو. مثال ما دا کولی شو، هغه کولی شو، نو I could. او که ویم زه دا کولی شم، هغه کولی شم، نو I can. I can معنا کولی شم. I could معنا ما کولی شو. He could هغه کولی شو. You could تا کولی شو. You can ته کولی شي. بل دی may. may معنا کیدی شي یا ممکنه ده یا شاید. مطلب دا چې د یو کار باره کې زمونږ دا خیال وي چې یاره دا کار ممکن دی، دا کیدی شي یا شاید دا وشي، نو دې دپاره به مونږه may راوړو. لکه مونږ وایو کیدی شي سبا باران شي، نو مونږ به وایو it may rain tomorrow. دغه رنګې وایو کیدی شي هغه نن راشي، نو وایو به he may come today. کیدی شي هغه نن راشي. he may come today. یعنی may معنا کیدی شي یا معنا شاید، شاید هغه نن راشي. بل دی مونږ سره should. should معنا باید. لکه مونږ وایو هغه باید اوس لاړ شي، نو وایو به he should go now. هغه باید اوس لاړ شي. he should do his homework. هغه باید خپل کورنی کار وکړي. he should do his homework. هغه باید خپل کورنی کار وکړي. یعنی should معنا باید. کله چې یو کار ضروري وي نو د هغې دپاره مونږه should راوړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو ته کتلو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د بیل بټن هم پرس کړئ چې آینده راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت باندې ملاویږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.